بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر شاه فیصل، تاسو ته مخاطب د ودان هومیوپیتھک جنرل هسپتال اینڈ ریسرچ سنټر پېښور نه. بواسیر پایلز تاسو یو بیماری ده، دا خونیم کیدی شي، دا بانیم کیدی شي. کوم زموږ مشران دي یا زما میندې دي یا خویندې دي او هغوی ته د بواسیرو تکلیف دی، خوني دی یا بادي دی، هغوی لګیا دي خپل علاج نه کوي. زما کوم خویندې دي خاص کر هغوی د خپله بیماري پټه ساتي. د هغې نقصان څه وشي، د هغې نقصان دا وشي چې د هغې علاج په ایلیسن سټیجونو کې ونه شي. د هغې د بواسیرو کوم موښکې دي، یعنې دا کوم دانې دي، دا غټې شي یا پخې شي. د هغې علاج به هغې ته مشکلات نور کریټ کوي. موږ ته پکار دی که دغه شان بیمارۍ راځي، بادي بواسیر وي یا خوني بواسیر وي، دواړو کې موږ ته پکار دی چې یو بهترین یو نږدې ډاکټر ته لاړ شو او خپل علاج وکړو. دا بواسیر بیماری بغیر اپریشنه هم ټیک کیدی شي. هومیوپیتھیک په طریقې علاج کې د دې بهترین علاج دی. تاسو ته پکار دی چې خپل علاج وکړئ. د هومیوپیتھی په طریقې علاج سره دا بغیر اپریشنه الله تعالی د بیماري د جړ نه ختموي. کوم زموږ میندې دي یا خویندې دي دا بیماري پټه مه ساتئ. هغې لپاره زه دا یو اویرنس ورکوم. هغې د سادګۍ یو شکار وي، سادګۍ د وجې نه د خپله بیماري ښکاره کولی نه شي. پر هغې آخري لاس سټیجونو کې تاسو کتلي وي، بیا ګرځي اپریشن پسې، سرجري پسې. نو زه دا وایم که داسې کوم زموږ خویندې دي او هغې دا بیماري پټ ساتي او بیا په کلونو پس سرجري طرف ته ځي، نو د هغې نه بهتره خبره دا ده چې موږ لاړ شو او په انیشل سټیجونو کې د دې بیمارۍ مخنیوي وکړو. د دې طریقې علاج د هومیوپیتھی طریقې علاج کې د دې بهترین علاج دی. خوني بواسیر به تاسو کتلي وي، خوني بواسیر کې سټول کې ډکو موتیازو کې وینه راځي. که دغه شان چاته څه تکلیفات وي، پریشانه کېږي ما، د هغې ځکه علاج دستې کې پکار دی. انسان د انیمیک شي، د وینې کمي پکې را روان شي، بیا هغه ته د سر چکر راځي، دغه شان رنګ کې سړې راځي، نورې دغه شان بې اولادۍ شکار شي. دا کوم زموږ مړ حضرات دي، هغې لپاره زه دا یو میسج ورکوم. د هغې خوشي د امراض بیا د دې نه کریټ کېږي. نو موږ ته پکار دی که دغه شان څه بیمارۍ وي زموږ په وجود کې، نو د دې لپاره یو مستند ډاکټر ته لاړ شو او خپل بیماري علاج وکړو. د بواسیر بیمارۍ تاسو به کتلي وي د دې مین کاز د کنسټیپیشن دی، یعنې قبضیت دی. که د بواسیرو د چا شکایت وي، دې ته پکار دی چې په خپل معده باندې خاص نظر وساتي او معده سختوالي نه ورکوي. دغه شان که د چا بواسیر وي او د هغې معده سخته وي، هغې ته به بلیډینګ یعنې د وینې شکایت په ډېر راځي. دغه شان د هغې ته به د ناستې شکایت ډېر راځي. دا بیماري زموږ کوم دغه شان مرد حضرات دي خاص کر او د هغې ډیوټي یا روزمره کار یا بزنس دا شانتې دي چې هغې ناسته ډېره ده، هغې ته دا بیماري اکثر شکایت کېږي. یا زموږ کوم خویندې دي او هغې په کور کې سلیانې کوي، هغې ته دا بیماري